د ژغ قدرمنې دا ټیم زه په ونه کې ویلوړی ما خو د یوه دیکونه مخته ویلوړی ما دیکون د کاروبار د میشتو ملګري دی هغه شریک کړی دی ساوت وزیرستان وانا اولیا چې کوم آیل دی د زیتون تیل د دغه کاروبار شریک کړی دی دلته په ونه کې تاسو ته پاته ده چې د څه وخت نه د زیتون طرف ته رجحان چې کوم دی هغه زیات شوی دی خلک د زیتون بوغینه لګولي دي دلته د دغه کاروبار د دغه افتتاح چې کومه وه نن هغه مولانا نیک محمد صاحب وکړله میږ د هغه سره جمع وکړله د ژغ نیوز ته وویل ژارېدلي دي میږ خو نه وي خو د استوز د دور و چې دا علاقه داسې وه چې په دا پیرا علاقه کې سرمغزه وي ونه بیټی نه وه دوره ممبر استوز د دغه دپاره استعمال کړی چې دا ونې بیټې کاری یقینا چې دا د میږ د علاقې دپاره ډېره د خوشی ولا خبره هدو د برکت ول بیټای دی په دا کې بشمیره فائدې دي ډاکټرون خو میش خو ډاکټرون نه خو ډاکټرون دا یی چې په دا کې د وشته د پر خپل زیتون دي د صحت پر خپل زیتون دي چې کولېسترول ختم کوي د غرنګ د اډی کې د جوړې د پر خپل زیتون دي کنه تیل دي کنه نور دا یقینا چې د میډ د علاقې د پر پټوله مې وینو زه خو یې چې کرامت دا ګرځي کا خلک د طرف ته توجه وکړله جی د ژغ قدرمنې د مولانا نیک محمد صاحب خبره تاسو واورېدلې د اګریکلچر افیسر چې کوم دی محمد عارف یغ نالج میش پښتنه وکي چې دلته په ونه کې څومره زیتون بوغینه لګېدلې دي څومره بیټي لګېدلې دي او د دغه زیتون کوالټي چې کومه د هغه څرنګه دو لار بار د پاکستان چې نور کوم زیتون دي په نور علاقې کې د یغ سره د دغه کوالټي چې کومه د هغه باروباره دو کا په هغه نشادو الله خان صاحب تقریبا په د تیر 3-4-5 سال کې په وانا ساوت وزیرستان لور کې تقریبا 40,000 بیټي تقریبا 40,000 بیټي لګېدلې وي او په دا مخ کې چې کومې کنه مختلف ارګنایزیشنز وي هغه خپل مطلب کوشش کړی و چې د علاقې کې میږ د غشای په مخ کې بوزي او چې کوم د مخ کې کړل شوی میږ کوم ارسز لګولې دي کوم بوغینه میږ لګولې دي هغه پیداوار وستو سبي نه چې ساش کول په چې کوم د راون کول لای دا کې تقریبا د 10,11,000 لیټر چې کوم تیل وي دغه مطلب د پیداوار ورکو او آینده د پوره لګیای مطلب او دا چې کوم ماشين د مخ کې دلته په وانه کې نه وکنه او دا ماشين هم وسوانه ته روغای په ډور سټیپ باندې بالکل هر فارمر ته مطلب د غشای اویلیبل دی او د میږ دغه کوشش ته چې د غشای میږ نور هم اپګریډ کی ساش کول چې کوم ماشين مطلب دغه کیپاسټی نه و چې مطلب دغه در زیتون او در تیلو بوسي او میږ دا کوشش کی د مختلف پولیټیکل پارټیز چې کوم پالیټیشنز دي د میږ ریپرزنټیټیوز دي یغه په درو باندې میږ دا کوشش کی چې میږ دغه ماشين نور هم اپګریډ شي او میږ دغه شای مطلب فارمر ته په ډور سټیپ باندې په مزید اپګریډډ هغه کې میږ ته مهیا کی او چې کومه کوالټي دو د زیتون کوالټي دو د ایکسترا ورجن آیل دی مطلب فریش هغه کې مطلب د کتو سي ترناب ته پنجاب ته ورې دغه مچ کې ما کوالټي په باندې خامخ اثر پروزي دلته فریش زیتون مطلب فریش میواوي هغه روشي او میږ مطلب د تیلو بوسي ایکسترا ورجن بهترین کوالټي آیل دی جی د ژغ قدرمنې تاسو د مدارف خبره واورېدلې زیتون خو چلو دلته د ماشين روغای دا ماشين ولګید دولت اوس دغه خپل تل چې کیم دي دولت د وبوسي مختوي د ملک نور علاقې ته سپلای کوي او کدای شي دی بهر ته دا سپلای شریکو توستا مدارف په ویل چې دلته ډیر ګان بوغینه لګیدلې دي ډیر زیات بیټي چې کیم دي هغه دلته لګیدلې دي نو ریز پریز دغه بیټي وس نور هله لګیدلې دي نو 15 کوله لاس کله نه بادو دلته ډیر زیات بوغینه وي د زیتون خو ور سره لکه میږ چې منا وکسي میږ شوتلای وکسي میږ لیچا وکسي میږ مندته وکسي میږ نه پیرا پټي مانی چې کیمه دی هغه پنځپایر خوکو په زری پي باندې بیا هغه یو مانا په 60 د مربي په شکل کې په میش په زری پي خرڅوي نو میش ویلې دغه سوچ میش ویلې نه کی دا خو بس خو بجلی دور تر شوی دی بس خو هر شي سولرایز شوی دی دلته خو څه مسله نشته د بجلی دغه سور سره ټومیټو کی چپ چې کیم دی دغه میش ویلې نشي جوړولای په مفته باندې د میش په سیزن کې میش ته ټماټر ملاویږي دغه سه شوتولای دغه سه نور شي نه په 4 دغه دو چې میږ کوشش وکي چې میږ سره دلته کیمه میوادو هغه په دغه رنګ په غونای په پټۍ نه کې خرڅه هغه نه میږ مربا جوړه کی د غنه میږ د ټماټر نه کیچپ جوړ کی هغه نه میږ جیم جوړ کی د مانی جیم جوړ کی د شوتولی جیم جوړ کی د مندته جیم جوړ کی نو بیا هغه یو بوخ چې کیم دی هغه میشته په لکینا فائدار کوي په لکینا انکم ور کوي خو په دغه رنګ چې په غونای خرڅوي نو د میږ هغه چې کیمه خرچه پې شي هغه نه ولا رسیږي اې کې وزیر ژغ نیوز وانا